او د مسافرو سختر وي یما خام پردي دیوال ته مخکې وجاړي نه او پخوا به دومره غټ پرتګوزار شمه چې به تلون شو په ریړه کې به یې وړنه پخوا به دومره غټ پټکې او زمونږ ملا پکې سنډا راوړی و نه او مینه دې پټه پاتې مشزار شمې او رب دې تسلا رب دې اختیار دې السلام علیکم. وعلیکم سلام. په خیر په خیر. راځه کاکا. یا الله توبه. اسه ګورې عثمانیا رومبي مې سوچ کو چې مې دا الکو سوال ته ناشتي اوري داسې مې کتل رومال لا چويو کنه نه بس ما وې کو سوال ته ناشتي خو بیا اوړې دې کاکا او تا ته پته ده چې وای ونې لاندې کېنه دومره سورې د دیوال نه دی او دا خو هسپتال نه دی د ونې دا سورې لږ یخي لته پکې لګي اسه دې سوي ته پیډي وې د مسافرو پسې کنه نو تا خو چې ته مسافرې کړم نه او د کینه خوځي دا کاکا اوس به بیا وی چې دا لږ بیا په ګډو وړو سر شو خو تا غن مسۍ مې ډېره خوښه وه خو لکه کاکا په ایمان کو د سړي بچي اوس مې خور ده داسې نه ویم کاکا کښېنه اوس مې خور ده شمه خو ده خو لکه ویمه چې زړه کې مې راله سوري وکړل نو ستا پړه کې خو د مخکې نه سورې دی څه اوس ته خو نه دی که نه چېرته روانې په دې سره غرمه باندې یاره مې داسې ګرځمه څاروې ګورمه ښه ولې بیا نه ووته څاروی د کور اوسو څه مطلب لکه مې خو بیا زنانه منانه ووته د کور کم از کم دا خبره ډېر د غلط ځای نه راوځي دا خو لږه سمه خوځوه نو څاروي ګورم د قربانۍ لپاره میخه سنډه یادم سړیا مړه وبشي کاکا یاره والله زه دا ګبر جوان په دې کلي کې د څه دپاره ګرځم دونه څاروي چې څونه دې خواته کېږي هغه ټیک دی عثمانه خو خوله ګورې سمه خوځوه خوله دې ډېره خرابه ده مړه کاکا ګپ لګوم والله پړه صفایي ما خو بس دا خوله مې خرابه ده په ایمان د دې ذره به د نیت الله ناظر په شانتې مرمه ما ته دونه پته لګي ګوره کاکا نسوار سامان نه زه نسوار نه کوم استغفر الله خدای پاک دا مونږ قبول کړي مبارک د غټ اختر ودې شپې دي خدای پاک جوړ مې ډېره یادېږي خو چې خدای لور دې رانه اخېستې وم دا ښځه به دې رانه اخېستې وه د دې نه به دې خلاص کړي ومه اخو ګل غوټۍ وه نازکه وه نیازبینه وه او دا د دې نه به دې خدای خلاص کړي ومه یا الله ټول عذابونه دې ښځې لاس په ما باندې دي که ما چې کوم دوزخ ته م غورځوي که نه د دې ښځې لاس مې غورځوي د دې د لاسه ما خرافات وي د لاسه ما غلطې خبرې وکړې اوس یې شرمېږم سبا مې ولي خدای پاکه چې وجنې مې چې په خوله مې کلمه راشي او په اودس کښېنه خدایا یا ښځې یا دل راته خدای دې کې چینجي وکړه زه بس کاکا جو ډېر زور دی په واغوس دا یو پوټی اوبه وڅښه مرۍ به د وچه شوي زور وفینالم سخته په ما ده په ما پسې مرګ راپسې دی خو چې په قبر کې سړی کېږي درې ورځې بعد ډز کوي بیا پکې چینجي کېږي زما دا ژوند به ښه ویشي شل داړه مې باندې په قبر کې مسته نشته الله نه خیر غواړ دا اوبه وڅښه بیا ته خبره کومو دومره خیري چې هغې پسې کې یو پوټی دوا ځان ته وکړه چې الله د آخرت ښایسته کړي وای زورې د دې د لاسه زما آخرت ښایسته شي تو ګوره که زه خو په دنیا هم ګناهګار یم په شرم وشرمېدم او آخرت کې هم شرمېږم د دې ښځې د لاسه نو دا غم تا په خپله دې کور ته راوستی دي او خو نه وه راغلی زم په هغه ټایم په ځان باندې نه پوهېدې به زه پیسو لالچ کې رالي او کور ته دې راوسته ته هلکان نه دي دارونه د جهان بې غیرتې دي زما دپاره چې کوم دي خوني خار دي یو جلتیانو ته م وایي خلکو ته م وایي اوس چې کوم یو بل ګلادي پلاري تېرې ځان له کاکتوس واغېست کاکا چې تا هغې سیارۍ دمکي درکوي ته هم بس په نس خبر باندې یارېږي دوه میلې پیدا کړي دي او دا خبره کړې چې خاص په دې بړینګ یولو و چې په میندو وچوي ته څه خبرې ملک چې راغلی نو هغه څه فیصله ونه کړه
دغه ملک هغه وختو ته وګوره هغه د بالخانې ګورو دي هغه سړي جوړي دي هغه څه کړی دي ټول عمر دې غلطي فیصلې کړې دي او ټول عمر پیسې والي دي چې زما په سر به والي ابا خسور کې په توندو کې به کله داج په پول دي کله به داسې را دي مزه به لاړ شم نو کاکا جی ته خو ځوانې مقابله ولې نه کې چې هغه ټوپکل ته 2 میلیونه په دې سر سرولا یا خارو یا پارو روژه مې ده داسې کار دی که نه هغه ثوابي روژې مو خوړی پرځي او دا نیسئ نه که نه ګوره یو 2 ورځې پاتې دي غټ اختر ته ټیک شو سبا نه به روز اختر دی نو ثوابي روژې نیسم دا 2-3 ورځې روژې نیول پکار دي که نه اورې ثواب یې زیات دی کاکا زه یو خبره کوم خفه کېږم ټیک ده چې په روژو کې م ثواب دی قربانۍ کې م هو زه دا وایم چې معاملات انسان خپل سم کړي نو دا قرباني م ده او دا هر څه دي په کور کې ستر او پرده ګورې غلطه خبره کاکا نه کوم خو تا ته هسې هغه خبره مې مخې ته کوله چې خیر دی د زنانو نه م دا موبایل یې والی دا موبایل ولې ما اخیستی دي دا خاوندانو اخیستی دي تا دونه دا یې عزت ټیم تیر کو دلبر کاکا په ایماندارۍ چې ستا موږ ته خپلو مشرانو قیصې کړي دا وروستنی نسل دی نه دی ښه نو ټیک شوه که نه ټیک شوه که نه ما ته وګوره سبقونه پې ما ویلي دي ودونه وله ما کړي دي نو اوس خو داسې نشم کولی که نه چې انګور ته لاس واچوم او موبایل لاکه ټیک شوه سبا به راباندې تور ولګئ نو په دې غون کلي کې او بدنام شمه اورې قصب مې کړی دی د پښتو مې کړی دی خلکو ته مې ما ته وګوره غمخادۍ کړي دي خلکو ته مې پیسې پاتې دي خو لکه زه داسې نیم پته ده راته کاکا ما خو درته ویل چې ته پښتون سړی خو دا وروستو کابینه دې خرابه ده ته ګوره هغه جعفري رښتیا د جعفري د کیسې چلو شو هغه ویل جرګه نن ده او سبا ده هغه سړي ته جوړغلي شو ما پې کو نه هغه هلکان تللي دي چېرته ملک صاحب ځای ته نو ما یې لږ ټیم ته راوایي د اختر دی که نه مېلمانه به راځي نو دا خبره لږه خواره ونه د اختر نه انشاءالله پس چې کومه ده دا جرګه به کوو که خیر وي والله ګورې دغه هم ډېر غیرتي پښتانه خلک دي چې ویې ویل چې زه دا خور به یو څو ورځې نور هم پرېږدو د اختر دې م تېر کړي داسې څوک کوي خیر تاسو به شان وختل زما قسمت خراب دی په دې 22 کاله کې تپوس نه کوو خو چې له 100 روپۍ الله پاک راکړې نو را پیدا شو خو زه اریان پاتې یم که نه چې دوی ته زمونږ دا ځای ځایګي چاوخو پته نه لګي کاکا بس شیطانانو دې الله سبب وکړي الله دې ورته د نیکې هدایت وکړي دا به ووایو او که د نیکو نی نو خدای دی یاره بس روژه مې د خیرې را باندې مه کوه خو عثمان دا ته ووایه چې تصاویر مارویې ته معلوم نه ښه شی د خدای بالا دغلته راته ماما دې کړه یو سخی ولاړ دی یو کټۍ ده او ښه په غاښ باندې پوره ده د 1.5 کال دی برابر دی د قربانۍ دي او روپۍ پیسې به ورسره ته په خپله خبرو کې زما خو نه دي د هغوی دي نه نو نغدې نشته که نه په قرضو باندې لږې به ورکوو لږې به ورکوو نه نه کاکا داسې نه ورکوي بې ماله کار مه کوره ډېره له وچولو شبانی سي څنګه یو خیم مړی وی ظالمه تاسو کار خود داسې انجرینګه د ما یو پټي بډډه واچوم قسم د چراغلم د املا میراسي ټکارې کوي خو آرام شکه څوک د کر یا کینو یا چرته یو پټي ډډه واچي ملمانه چې چا کرلا شي ای کر آرامونه څوک نه کوي ناستي خنداګانې ګپونه لګوي نو چې تاسو ما سره خنداګانو کې د یو وړه خرابان یو وزمره راځي د بل اړه خبله څوک ته باندې رااله به وای په ما خو څوکم نه راځي تاسو خو زمانه داسې تاویږي قدرونه عزتونه مې کوي که نه نو خور تا ته خو ما ویلي چې تا ته دل راز سم یې ته ماته یو ما پسې رسه ځوانې به ورته یو ځای کېږو یو ستا خاوند جوړوس راغی ته هغه له جوړر څه تیارېږو څنګه او که نه هغه غریب وږې ده پټو کې ټوله ورځ پټو پورې ستړي نو کېږي له غرمه روټۍ پاتې نه شوه نه لکه ډېره پخوې نو ته دغه د نوک چوک کارونه کې بل مې دا خبره کوله چې قرباني را روانه ده خو شته نه نه قرباني را روانه قرباني به هغه چا سره کې چې د هغوی پیسې حلالې وي او پړه کې خیرې نه وي خندان نه وي ستا یور خو ستا ته یې پړه کې راته دانه دانه خندان پراته دي نو که زما منې دا قرباني دې سره مه کوه او اسفندیار دې مقابله کړې وه چې ځای ته ورله هلته چې کوم دې وویشتو 3 بجې جنازه ولې مخبره کې زه مقابلې له ورشم که نه داسې به مرم یا به نه مرم مقابله کې به سر وخورم غیرت خو نه کوم بې غیرته یم خو ژوندی دی یم پتہ ہی سن کی خپنش کاکا جی ایما خو زما مورم کپڑے چول او کوټه په سر باندې ولاړ یو سان خو زما مورم خدستا څوکیداری کوي او غیرتي ښځه ده زما سره خو بې غیرته ده هېڅ نه کوي خو دا ته چې ستا پلار څه شو
پته نه لګي ما پلار بیا چې ته بار وتې نو دا نه ګورو چې لکه زه په دې کښم ګاونډ وګرځم د دې کور چې کوم څوکیداران خلک چاپېره کم چې رور مې ونه لګي وزغر بار وځي خو پردو خو دې پسې ګرځي که د خدایا اوس ما پلار په نظامونه هم لګې زه خو په هغه باندې یارېږم چې ستا په ټس کې لاړ نه شي مخکې په لاس باندې ویشتې وو ځکه ته په دې خفه کېږې په دې تره نه خفه کېږي په تا هم خفه کېږم ولې نه که سبا منې که نه دا چاچي ور په حواله کا زه به چې په دې خفه یم چې یو چا ته مې زوی مسافر دی ملګري ته لور لاړه د ارمان خبرې خو مه کوه ارمان پسې زه خپله هم خفه یم او د هغه نه زیات خو پرې پسې خفه یم بیا دې را یاده کړه که نه جعفریه ډېر بې شوقه شوې ډېر بې وسه شوې هم د نه مټې پرې شوې هم یې دوا یې ختم شو لور به مې چې کنې په ډکه خوله دوا کوله او چاچی خو مې هم خره ده الټه تا ډېره ښه ښه ده چاچي مې خیال ساته چاچی نه دی بده ښځه شته دی نه او تا خو بیا جارې ماس خور کړی دی او له ګیټس کې به یې ولې خیر شه مور دې مړه ده که الله یې مړه کي پلار دې مړ دی که الله یې په شین اسمان خلاص کړي دا مړه څوک دي داسې خیره پخه ښځه مې راوستې ده چې یوه دوا یې د خولې نه ونښکه مسلمان یم ځکه مونځ اودس کوم ته خدای مسلمان نه پیدا کړې یا پنډته تم لږ ودرېږه پنډت خو تی شکر الحمدلله پنځه واړه وخته مونځ اودس کومه او یم ته تا دغه چې اواز درکړه کمبل به مې درنه راښکه په چپړو به دې ووالمه اوس په دې باندې نه کېږي چې ته اوس لګې او پوزه مږې هغه وخت په تا تېر دی تاسې په ژوند کې جنازه کړې د ښځې جنازې نه کوي سړي کوي ښځې دواګانو له ځي تا کې د ښځې کم رګ ته ګوره ته دې مخ ته وګوره تیار بختیار کاکا ناست او ته د خدای د ذات دپاره ووایه که نه لکه ته دې ته وګوره دا اوس څه شی دی دکې ما لیدلي څو چې په دې کاکاجي پسې دې زه راتلمه ته ورشه ورشه منډه نیت دې ورکړه ورشه شبنم چې تاسو خلکو وویني وایي ته به چې په ګوتو جوړ دي ښایست دا نه الله ورکړي او چې ده ته وګوروي دا پکې لا څه شی دی دا په مونږ کې نظر ماتې وه نظر او دا هم د رښتیا خبره وکړه ته د ټول خاندان نظر ماتې ستا مقصد څه دی مطلب دې څه دی چې ما پسې دې پاکې جانماز ته راځي او خبرې دې شروع کړې زه تا ته وایم چې عمل دې ټیک نه دی او اوس په جانمازونو کښېنمه هغه وخت په تا تېر شو وایم دا راته چې هغه ارمان ته دې ټلیفون کړی دی که نه ارماني پاتې دی او شم جعفري ارماني به لاړ شم ارماني به لاړ ته به ولې ارماني ځې بس دی نو قاضو روح کې مه راوله اوره کاکا په قرضو قرباني نه کېږي او زه خو یم دا زوی دیوله لکه د جانګلې د سټ په دې خو تیوله چې د لوګي په دې سپېږمو روزي ده خو ته په شرمونه او شرمولي یا بچي تا د خپه ته چې په موږ باندې غم راغی ټولې پیسې هغې کې ولګېدې ټیک شوه اوس قرباني د خامخا به یې کومه خو نه کوم د دې کلي خلک په اوس دا دونه غټ قصبګر ته ګوره اوري او پردی غوښو ته ناست دی خدای داسې کار وکړه او نسرین یافا کا رسخی ده سخی ده ګورې ها ځناور سخی زنانه ده ته نه یاد لکه رسخی ده یاره که ستاسو سوچ اکثر غلطي که نه نو سوچ ګوره ستا غلط دی او ته اوس ما شرمې زه خو زنانو ته ګورم هم نه داسې نه ګورم دا انمسي او دا کړوسي او دا بچي دي یادوم وایم راځه کېدی شي رسه زما په مخ قرض مو زه رسوم نه زه خو نه ځم هلکان بیا وګوري لکه ته خو راځه نو هغه هلکان دې رابار که که نه ته دغلته څه کې چې د دې زنګینې خوا کې ناست دي او لکه د توتیانو یو بل ته کوره کوئ راځه تا زنګینې سره دې کښېني ستا نه وڅم خیمه زه خو چې مړي ژوندي له لاړه شم په دې عمر کې ما ته خلک وایي اپا چې ستا خوا کې کښېنو لکه د اتري په دوکان کې چې ناست دي ستا په رنګې بینه زما نه نه ځي هغې په مطلب ته پېنې هغې به که دې کې چې ته غیرت راغی لږ صابون باندې پاک ولامبله لږ صابون چې ستاسو نه تېری شي نو زه به پرې ولامبمه تو په جانماز ناست یا بچی په نپلونو باندې پار ځای کې چړی نه خلاصېږي او په قلاره کښېنه کله کله به سیالیم برابر د خلکو سره دې درس ګاونډ چا غواګانې راوستي چا میخې راوستي چا چیلي چا ګډان او دا جوپې خلک ور روان دي مبارکیانې ورکوي او زه د شرم ور بند ساتم چې څوک سر راښکاره نه کړي نه زموږ چې دا ګورې چې 2 کاله مخکې د ناصرپور د منډۍ نه ما دا میخه راوستې ده
الله یا بچی کو د دې غوښه د خوړو ما به پیلا خوړلې او دیم پکې الته سارېده نو بس ما سره جوړه شو روچته کم دی وستمه بس دغه شانته کول بخږي ګرځي یاره که په انسانانو قرباني کېده که نه دا ما په پسه چاړه سټ د سره په الالو وله چې سختې لیدلې وه سخته دا ارمان خو ستا پوره کېږي نه په دې ارمان باندې به چې دی نو تورو خاورو ته لاړ شي خبره مې درته کوله به هم داسې کار وکړه چې لاس راباندې مږده لاس مږده خبره په خوله کې وایي شي ستا لاس به ما کېږي لکه چې شیخ راباندې رومنډي دا خو پې ګورځي ښه دی دا لاس خو نه دی په خپل زور نه پېږي لکه ته اتي بد راباندې لګي په اشارو به ته خبرې کومه هغه په اشاره وکړه واقع به ویم ورته ووایه چې د څاروي څنګه چالو کړه د دې نه علاوه خو په دې کور کې لاس پس خوځوي نه ستا هم غټ ټنډې ګرځي راګرځي دا نه وي چې راشي د څاروي بندوبست وکړمه جعفر خان خو بار نشي وتی ستا د دې سپېږمو دا پرشار نه چې دا بېغمه شي نو د څاروي پرشار خواله به ورشي او د هغه غاښونه سپېږمې به وګوري چې قرباني پې کېږي او که نه دلته ورته تا سپېږمې داسې کړې لږه قلاره کېنه زما د دې بچي نه لیونی دې کو یا بچي تللی به وې میلې ته چې څاروی به دې کتلی وې دا خلک راپورې خاندي څاروي به غواړي خو بېبي دا مې خوب لیده ویشتې مو په دې کمره کې مې لمبۍ او بیا دې ځله مې جنازه وشته شوه الله شابسې دا ته ټوله ورځ دا سوچونه وکړې نو خوب کې م بیا دا قارسینې یا بچي په تا څوک چکۍ چې ولیدې او تا ته خو ما وویلې چې دا ورکه چې ورکه شي قیسې ختمه شي دا کور ما چې کوچې وړې هغه وړی وایي غولې وایي صرف دا جاپني د پیغور دپاره وایي نو دا خو نه بوځي غول نه دي ویم هغې له پیسې او کالي ورکړې بیا به ورته زه پخپله ځمه تاسو قرضلې باندې کوم ځان نه نوره پیسې او کالې تا راوړې تا خو ځان څه دوه جوړګۍ راوړې وې او چې زړې شوې ماله دې راکړې دا دی دقه یو څادر دی او د قیامت یې په سر کومه په تا باندې به یې څوک شته کړي 18 کاله دې بار تېر کړل په تا باندې چا شته کړل دا خبرې پرېږده خواښې بېبې ما خو تېرول خپل خاندان کې وم سجده ولګوم الله اکبر ولې یا الله ولې یا الله خروش پیو ګیدړان مري هغه پرېږدي او دا والي دا والي دا خلک داسې نه وایي کلونه مې دې خوړلي نه که نه داسې په اسانه مرمه نه داسې په اسانه چې ته مرمه او کله تا خو چې کله بې حیا ښکلي دي او ما به وجنې اسونه چې ستا دا بې حیا دي ویم په دې کې حیا شته بیا یې لاس راوړه الله دې خبره واورئ بیا یې راوړه بیا یې راوړه بیا یې راوړه غاښونه یې د موت منګي دا دې کوم چې برابر دې کوم چې جوړ مچ دا خو باندې ما ته ای بخپل کار د کیوال باندې کار نشته دا خبره مې کوله بې شرمه وای کو یا پکې کم دا یا پکې کم دا دا تاسو به حیا شوم شبانه چې دینو په دانګون راځي وي سیپور خان زی ساروی راولي او دا کوي واقعي دې سبا قرباني نه کې دې څه خو قرباني نه ولې تربوران دي خدای یو کور دی دلته به څاروی را دننه کړي هغه ور سره بیا لال کړي او دلته به په درۍ د خیره غوښه تقسیموم او د خلکو ته به ښیم چې قرباني خلک خو بیل بیل کنه زمونږ به هغه کوټ کې اعلان شو تاسو به ولې بیل بیل په دې یو درۍ خو بیا بیله کې دا حلاله که او بیله یې تقسیم که ته خو بیا په زموږ کې خښه کې اکثر او بیا په شکال کې روباسي چینجي پکې شوي یو بس څه کې نو ولې ټوله خلکو له ورکړه کار کنه ورکه کا شپوري ته ووایم دلته کم دی نږدې دی ګاونډ کې وګورو میرې ته نه وځو چا که ساروي که نه دا کورنۍ ساروي په دې ښي که نه چې دا زموږ د مخامخې ساتلې شوي په میلو کې چې کوم دی نه سبا ورته نقلي ښکرې او نقلي غاښونه لګوي الله وایسته دې ورته وایي چې وپړسېږي چې درنه ښکاري څو روپۍ در سره یو نشه اخلاق واړه بل خلاق واړه مم ځان له بسار وی اخلي زه خو هغې سره قرباني نه کوم دا خو ته بندي د هغې په د دې په دوو څاروو کار نه کېږي ته خو لا یو وې دا وایي چې ټول په خپله وخورم اختر کې خو ته د ټولو مخکې کړې ډک کې او کوټې ته دننه کې او له هغه بل ته پکې لږی شارې زه وکړي به په دې یو داړه څومره غوښه وخورم بچې دا داسې بدنامه ښځه ده مور خو مې بل کال خوړلې وه یو هفتره کټه نشپه راپاڅېدې یو شانتې قبض و په نغمې مو څه نو هغه چې دی نو هغه دونه ورواړي زه به ته یم خوره خو لږه کمه خوره څوک یې وړي نه د خوړن
ړنده کڼې مدیر له پټونه راکړي ویل دا واز کده ما بچی تیرول مال خدایا پاک دا د رباب تار دی کو څنګه نه تیریږي بس ته پا ام خواهی بيبي تاسو ته کېدل نشته او نه چا خمانه یو نو چې درته وایم چې مال سره غوښه وی شوه او ډکه کاڅه راوړه ولې نه راوړي وازګې مال ولې راوړي معلومه کنه ام دوه داسې خشته کنه خو که زما په سم خبرې وکړي کنه جبم ګونګه دا ته چې نواز شریف چې ستا په سر به خبرې کوه هغه پې نه شرمېږي ته به پې څه وشرمېږي مال الله پاک عزت راکړی دی تاسو کو مال سه عزت راکې دې داړه خورانه نن نه دویش کاله مخکې هغه عزت لاړه تار کو او تاسو عزت ورکولی شئ عزت دا تا د مخکې نه بېللي وو په ما دې راته وویل که څه خدا عزت خو ستاسو ټول خاندان شیندلی دی ته خو لا او شمیم راته وی وی تا ته په سترګو ړنده وي وی په دې کې تا لیدلی سي چې په پالنګ وختې خو بس افسوس د هغې خاوند دې کتلي هغه شي دي پخپا ګوټ دی شلم دی وی بواسیر هم دي او هغه اوس ښه خوشحاله خشته دي دا وی او دا نه وی چې د سیفور خان ورکوټې زوی د واده په ورځ ورکو درس کلی مې پسې وکتو چې د دې پتون مې پورته کړو د پتون نه لاندې وتی ځان نه خبر هم نه وه دا به تا پورې خان ما پورې خان او په خپل ځان ته کتلی دي خودو چاته دې کتلی دي ځان ته ګور نه صرف بل ته ګوتې نیسې دا ګوته چې بل ته نیسې که نه نو دا څلورم یې دا تا ته راځي ما ته په ما یې راوغورځوه ښه ما ته چل جوړ کړه پکې بیا سیفور خان مړې کړ ما ته پکې چل جوړ کړو که نه چې ما ته پکې چل جوړ هغه ما ویل چې الله مول راوړي دي دې نه